د سپوږمۍ تر کلي. د اراکوزي راډیو درنو اوریدونکو او د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه، وخت بخیر. هیله ده چې ټول به ښه یاست. بیا هم د سپوږمۍ تر کلي خپرونې وار دی او تېره شپه مو د روانې اوښکې ناول 3مه برخه واورېده. نن شپه هم ستاسو سره د دې ناول 4مه برخه شریکوم. په دې هیله یم چې راسره واوسئ. په سبا ورځ انعام الله جان له روغتون څخه کور ته راوړ، خو کله چې انګړ ته رادننه سو، هغه انعام الله جان نه و. رنګ یې لکه د زعفران داسې ژیړ سوی و. نه یې خپله مور پېژانده او نه یې هم د کور نور وګړي. د لیونتوب نښې پکښې له ورایه راڅرګندې سوې وې. یوازې یوه خبره یې په خوله وه: پلارجان مې چېرته دی؟ جامې یې په ځان کې څیرلې، هاخوا دېخوا به یې منډې وهلې، له خولې نه یې ځګونه راتویېدل. دا پسې راته بل مصیبت سو. یا الله، ته راته د زړه صبر راکړې. یوه شېبه یې خوله تته سوه، بیا وروسته په خبرو راغی. 3 شپې د فاتحې مې په کور کې وکړې. د فاتحې مراسم تېر سول، نور مې خپل صبر او زغم له لاسه ورکړ. د ځواني مرګ تر غم د انعام الله جان غم ډېر ځورولم. په 4مه ورځ له کوره پټه خوله راووتم. د کابل په لوري پلي روان سوم. له لږ مزله وروسته یو موټر هارن وکړ. څنګ ته مې ودرېد. بابا چېرته ځې؟ کابل ته ځم، راوخېږه، کرایه نه لرم. خیر د فرق نه کوي. ور وختم، کور یې ودان. د کوم ځای؟ د جلال آباد یم. چېرته ځې؟ غزني ته. هلته مو خپلوان دي؟ نه مړ. زیارتونو ته ځې؟ نه. موټروان وویل: زه هم د غزني یم. تورغم ته د موټر په پرزو پسې راغلی وم، اوس غزني ته روان یم. ښه، ډېر ښه. نو تا راته ونه ویل غزني کې څه کوې؟ د ځواني مرګ ټوله کیسه مې د لارې په اوږدو کې ورته وکړه. د هغه د کور ودان مې مازدیګر لوړې غزني ښار ته ورسولم. نیغې کور ته بوتلم. شپه مې له هغه سره تېره کړه. په سبا له غزني ښار څخه د دې کلي په لور راوخوځېدم. دا دی د خپل شهید زوی هغه ځای ته راغلم چېرته چې وینې تویې سوې وي. دا څو شپې کېږي چې همدلته اوسېږم. د خپل شهید زوی ارمانونه د همدې شپېلې په غږ کې زمزمه کوم. اوس ما هر څه له لاسه ورکړي دي، نور ما ته همدا غوره ځای ده. د اوسېدو لپاره نه دی پاتې. یوازې هغه ځای دی چې زما د بېګناه زوی وینه پرې توی سوې ده. د همدې خبرو په کولو سره له خپل ځایه ولاړ سو، پرته له دې چې څه ووایي او یا هم مخه ښه سره وکړي. د باغ د دروازې په لوري یې واړه واړه قدمونه یو په بل پسې اخیستل. له باغ څخه ووت. زما خوله په هغه شیبه کې ګونګه وه. په لاسو او پښو کې مې هیڅ سیک نه و. د څو دقیقو لپاره په هغه ځای حیران ناست وم. وروسته زه هم د باغ د دروازې په لور روان سوم. له باغ څخه د باندې راووتم. هر څومره چې مې شاوخوا وکتل، بوډا په نظر نه راغی. نه پوهېږم چې په کومه به تللی و. له هغه ځایه د کلي په لور وخوځېدم. د لویې ویالې سر ته رسېدو سره سم زموږ د کلي یو تن مشر حاجي صاحب په مخه راغی. څو کاله مخکې او اوسنی حالت مې سره پرتله کړ. ډېر توپیر پکښې راغلی و. مخ یې توره لمبه کوله، تنده یې ګونځې ګونځې سوی و، پر مخ یې سپېره ګردونه پراته وو. هغه وخت چې زه په کلي کې اوسېدم، نوی ځوان سوی وم. له ښکار سره مې ډېره مینه لرله، خو زما پرته حاجي صاحب 2 چنده د ښکار شوق درلود. په هغه وخت کې حاجي صاحب یو روسي ښکاري ټوپک درلود. د ده په خبره دا ګل چاپ او ډېر ښه ټوپک دی. ما هم یو روسي تازي چاپ ښکاري ټوپک لرل. زه او حاجي صاحب له معمول سره سم هره ورځ ښکار ته تلو. کله چې به له ښوونځي څخه کور ته راستون سوم، د غرمې ډوډۍ به مې په ډېره بیړه خوړه. ډوډۍ به لا نه وه خلاصه سوې چې د کلا د لوی د دروازې زنځیر به حاجي صاحب وشړنګاوه. په لوړ او دروند غږ به یې وویل: هله ژر راووځه، ناوخته ده، بیا نسو رسېدلی. حاجي صاحب به په بایسکل مخې او زه به ورپسې. کله به د دین بابا پراخه دښتې ته د خیړاو په ښکار پسې ولاړو. کله ناکله به بیا زموږ د کلي جنوب لویدیځ لور غونډۍ ته د کوترو په ښکار پسې تلو. ښه مې یاد دي. حاجي صاحب په یو مورچل کې غلی سو. ما ته به یې لارښوونه وکړه: هغه بل لرې مورچل ته لاړ سه، ځان غلی کړه.
خو حاجي صاحب د ښکار لپاره یو قانون جوړ کړی و، هغه دا چې په کومه ورځ به مو ښکار وکړ، هر څومره مرغان چې به مو ښکار کړل جفت مرغان به مو سره شریک وو. ټاق مرغان به بیا د هغه نفر حق وو کوم چې مرغان یې ښکار کړي وو. ماښام به کور ته راستانه سو. ما ته د حاجي صاحب هغه پخوانی حالت په ذهن کې و. اوس چې مې ولید هغه حاجي صاحب په یو بوډا بدل سوی و. ور مخکې سوم. له سلام اچولو وروسته مې غېږ ور خلاصه کړه، خو حاجي صاحب تروار له مخې لاس راته ونیو. پوه سوم چې نه یې وپېژندم. حاجي صاحب زه دې ونه پېژندم. په ځیر ځیر یې وکتل. ډېره بخښنه غواړم، سترګې او حافظه مې کمزوري سوي. که خپل ځان راته وپېژنې. نوم مې په لنډو کې ورته واخیست. د بخښنې په ویلو سره د دوهم ځل لپاره ټینګ په سینې پورې ونیولم. ډېر شی به یې په غېږ کې نیولی وم. د هم لکه د هغه لیوني بوډا په څېر په سلګیو شروع وکړه. ما فکر وکړ چې ګنې د هم څوک شهید سوي. د روغبړ څخه وروسته یې تر لاس ونیولم. د کور په لورې روان سو. دی له مخې او زه ورپسې وم. کور ته له رسېدو سره سم یې د میلمنو د کوټې ور خلاص کړ. وړوکي زوی ته یې ناره کړه، ژر څه چای راوړه، ډوډۍ هم تیاره کړئ. ماشوم چای راوړ. حاجي صاحب د چایو په سر له ما څخه پوښتنې کولې. ژوند څنګه دی؟ ښه دی؟ که څنګه دا دومره ډېر وخت چېرته وې؟ ما یې خبرې په خوله کې وربچې کړې. حاجي صاحب زه ښه یم. دا په کلي مو څه تور تنده راپرېوتی دی. اوږده ساه یې واخیسته. سر یې وښورول. ما ته یې په ځیر وکتل. یوه ترخه مسکا یې وکړه. په مسکا کې درد نغښتی و. شونډې یې وښورېدې. زموږ څخه اوس د ژوند کولو حق اخیستل سوی دی. خپل کلی او کور راته سرور ګرځېدلی. نه د ژوند کولو، نه د خپل کور او نه هم د خپل مال واک لرو. د حاجي صاحب زړه هم ډېر ډک و. غوښتل یې خپل زړه ماته تش کړي. خپلې خبرې وغځولې. زویه، ډېره نیستۍ، مسافرۍ او زحمتونه مو وګالل. پاکستان، ایران او سعودي کې مې ټول ژوند او ځواني خاورې کړه. ان تر دې چې ډېره مې سپینه سوه، خو چاته مې بد نه دي رسېدلي. خو څه، په دې ټول عمر کې دومره نه یم ځورېدلی لکه په دې سپینه ږیره او تېر عمر کې چې وځورېدم. ولې؟ اوس به ټول جریان درته بیان کړم. ته چې دلته وې، له تا سره به ښکار ته تلم. پام مې لږ غلط و، خو کله چې ته له کلي ولاړې ما ته هم نور ښکار خوند نه راکوه. کرار خپل کور کښېناستم. په دې وختو کې د رنګارنګ مشکلاتو سره لاس او ګرېوان سوم. په هغه حالت کې هم له الله جل جلاله څخه ډېر خوښ او راضي وم. مشر زوی مې په هغه وخت کې د 15 کالو و. د ماما زوی یې په عربستان کې و. نسبتاً کار یې ښه و. ګزاره یې کېده. هغه دې خیر یوسي. زما زوی ته یې ویزه راولېږله. په څو ورځو کې مې پاسپورټ ورته جوړ کړ. سعودي ته راڅخه مسافر سو. بیچاره په هغه کم عمر کې سر په سر 6 کاله د سعودي په هغه ګرمو هوا او سخته مزدوري کې تیر کړل. دا وخت د تعلیم و، خو زوی مې د بلوکونو په کارخانه کې مزدور و. له 6 کالو وروسته کلي ته راستون سو. په هغه وخت کې مې د ژوند مشکلات تر یوه څه بریده پورې حل سوي وو. د الله فضل و. وضع مو تر پخوا لږ څه ښه سوې وه. بیا هغه و چې د زوی د لاس په خواریو او خولو تویولو یوه دانه پلن کوچ موټر واخیست. په دې وخت کې به موږ په کلي کې کله ناکله د مرمیو باران ورېده. زوی مې له څو میاشتو تېرېدو وروسته بیا سعودي ته مخه کړه. څو ورځې وروسته د کابل کندهار په لویه لاره د پولیسو او کمپاین د موټرونو کاروان تېرېده. د کلي لخوا 4 وسلوالو کسانو د کلشینکوف 2-3 پیره ورباندې وکړه. دوی په موټر سایکل سپاره سول. موږ یې ورته پرېښودو. هغوی له سړک نه په ټول کلي د وړو او غټو مرمیو باران جوړ کړ. په ټول کلي کې سور اور بل کړ. له 1 ساعت وروسته کلي ته راغلل. اول یې زما د کور دروازه راته ماته او انګړ ته بې له کومې اجازې را داخل سول. زه له کوټې د انګړ منځ ته راووتم. بې له کوم سوال او جواب یې لاسونه په خپل پټ کې شاته راوتړل. 2 پولیسو د کلشینکوف په کنداغ په وهلو له خپلو کوره د کوڅې په لور وکښلم. د رینجر موټر په باډۍ کې یې په یوه ډبله اوسپنه پسې لاس کلک راوتړل. 2 دقیقې تېرې سوې. موږ د انګړ له منځه تورې لوخړې راپورته سوې. زه په دې فکر کې سوم چې خونو ته یې اور ورته کړ. وروسته راته معلومه سو چې د انګړ په بره خوا کې یې موټر ته اور ورته کړی دی. حاجي صاحب یو سوړه سویلی تر خولې راووت او زیاته یې کړه، زویه، په هغه ورځ د لال محمد اکا مژور د هغې ماشوم زوی او پلار هم شهیدان کړل. هغه یې ولې شهیدان کړل؟ د لال محمد اکا مژور پلار له کابل نه په دې نیت راغلی و چې خپله لور کور ته د خپلو شپو لپاره بوځي. خو کوم وخت چې سکورتیانو او پولیس د کلي په کوڅو کې تیت او پرک سول،
د لال محمد اکا ماشوم لمسی د دروازې په مخ کې لوبې کولې. سکورټیانو د بیګا ماشینګرۍ ډزونه پرې کړي وو. هغه بیچاره خو ځای په ځای سو. مور یې پرې خبره سوې وه. هغه په تلوار د خپل زوی لپاره له دروازې مخې ته راوتلې وه. سکورټیانو او پولیسو هغه هم ځای په ځای په شهادت رسولې وه. وروسته یې پلار خبر سو چې لمسی او لور یې دواړه شهیدان سول. هغه هم په لور او لمسي پسې د دروازې خواته په منډه راووت. کله چې د سکورټیانو پام ورته واوښت، هغه بیچاره هم په هغه ځای ضربه کړ. لور، لمسی او پلار یې په یوه ځای او په یوه ورځ د ظالمانو په ګولیو سوري سول. هر څوک چې به په مخه ورتلل ویشتل به یې. موټر او موټر سایکل ته به یې ورته کاوه. زه هم پرته له جرمه د 83 کالو په عمر تر غزني پورې په موټر کې د یوه حیوان په شان تړلی وم. هغه یوه ترخه شیبه وه، خو څه مې کړي وای، هیڅ مې هم په توان کې نه و. له هغه وروسته یې د غزني قومندانۍ ته یوړم. له رسېدو سره سم یې د څو رسنیو خبریالانو ته ټلیفونونه وکړل. د فلم اخیستلو مري له ځانه سره یې راوړل. تاسې هم ژر تر ژره راسئ، د طالبانو یو لوی قومندان مو ژوندی نیولی دی. تر څو چې خبریالان را رسېدل، له هغه مخکې یې زما تر څنګ 2 دانې شین رنګه پلاستیکي ماینونه 2 ژیړې بوشکې کښېښودلې. یوه دانه یې پیکا ماشینګره هم ورسره جوړه کړه. په غاړه کې راته د پیکا ماشینګرۍ د مرمیو شردید هم تاو او راتاو کړ. څه لحظه وروسته 4 تنه خبریالان را ورسېدل. هغوی ته زما په لور د ګوتو په اشاره وویل: دغه کس د دولت د مخالفینو یو ستر قومندان دی چې په 3 ترهګریزو حملو کې لاس و. د 24 طالب جنګیالیو مشر او قومندان دی. موږ له دې د ماینونو او پیکا ماشینګرۍ سره جوخت ونیو. ما هیڅ هم نسوای ویلی. یو خو یې زما خوله ټینګه تړلې وه. که چیرې مې خوله خلاصه کړې وای، خو ماته به یې د خبرو وخت هم نه وای راکړی. هغه 4 تنو خبریالانو زما خوا کې د ماینو او پیکا ماشینګرۍ انځورونه واخیستل. د څه شېبې وروسته هغوی مخه شاوه کړه. له هغې خونې ووتل. څو دقیقې وروسته 2 پولیس را دننه سول. په ډېرو بدو ردو یې زه تر لاس ونیولم، پورته یې کړم، له خونې یې ویستم، په یو اوږد دهلیز کې یې رهي کړم. د دهلیز په هغه کوز سر کې یې د یوې خونې دروازه پرانیستله. هلته یې ورټېله کړم. دوی هم پسې راغلل. زما یې لاس او پښې را وتړل. په ډېره بې رحمۍ سره یې وهل راباندې شروع کړل. نه یې سرکوت، نه یې مخ. دا یوه خبره به یې کوله: ژر ووایه څو ځایه دې ماینونه ښخ کړي دي. ما چې هر څومره زورزارې ورته وکړې. زه د ټول کلي یو سپین ږیری او مشر یم. غریب خلک یو، له هیڅ چا سره هم کومه اړیکه نه لرو. خو زه یې خبرو ته نه پرېښودم، نه یې د خبرو چانس راکوه، ان تر دې چې له هغې سپین ږیري مې هم ونه شرمېدل. ږیره او د سر ټول وریښتان یې راته وکښل. یو وسلوال په سر د کلشینکوف داسې یو ګوزار راکړ چې زه نور بې هوښه سوی وم. یو وخت مې سترګې ورغړولې. ګورم چې یوه تپه تیاره خونه کې پروت یم. ټول کالي مې په وینو لتپت دي. سر مې مات دی. په بدن مې وینې را روانې دي. وخت نه راته معلومېده چې څو بجې به وي، ځکه ساعت، موبایل او واسکټ یې په لومړي ځل کې کله چې د قومندانۍ دروازې ته ورننویستم ټول یې رانه واخیستل. 6 میاشتې په هغه تپه تیاره خونه کې وساتلم. د ډېرو ربړونو سره په لاسو کې مې ولچک او په پښو کې مې زولنې هم پرتې وې. 9مه ورځ یو پولیس راته راغی. زه خو د تللو نه وم. په ډېر زحمت یې له هغې خونې وایستم. د قومندانۍ انګړ ته یې بوتلم. هلته په زغروال موټر کې کښېنولم. زه نه پوهېدم چې چېرته به مې وړي، ځکه سترګې ټینګې را تړلې وې. له 2 ساعتو سفر وروسته زما سترګې را خلاصې کړې. د موټر له شیشې مې وکتل. دومره پوه سوم چې د کابل کوټې څنګه دی. له لږ سفر وروسته د څرخې پله زندان ته ورسېدم. انګړ ته یې وردننه سو. له شېبه یې زه په هغه موټر کې یوازې پرېښودم. وروسته زما په خیال د څرخې پله د زندان یو پولیس راغی. زه یې له هغه موټر نه راکښته کړم. په یوه توره او بدبویه خونه کې واچولم. د 1 شپې له تېرېدو وروسته یې له هغې خونې راویستم. یوې بلې خونې ته یې بوتلم. هلته وردننه سوم. یو بل لور ته مې سترګې وغړولې. زما په څېر تر ما هم ډېر کمزوري ځوانان ناست دي. د سلام په اچولو سره هغوی ټول راولاړ سول. روغبړ یې راسره وکړ. کله چې یې په نوبت روغبړ راسره کاوه، ټولو په پښتو خبرې کولې. ټول پښتانه او پښتنو سیمه وو. یو څو ازبک هم پکښې کې وو. د څو هفتو وروسته ښه وو. د زندان له سختو سره لږ بلد سوم. هلته بیا ښه وو. د قرآن کریم تفسیر او ختم به مو هره ورځ کاوه. کله ناکله به مو مرۍ پیلې. زنانه څیزونه به مو ترې جوړول. هغه به مو د زندان نوکریوال ته ورکول. ښار ته به یې وړل، پلورل به یې. یو څه پیسې به یې د ځان لپاره ګرځولې.
نورې به یې موږ ته راسپارلې. ښه و، څه ناڅه ستونزې به مو له هغې لارې حل کېدې. لنډه دا چې په هغه تور زندان کې مې 4 کاله او 2 میاشتې سر په سر تېرې کړې. د کلي او کور له احواله به په ډېر وخت کې کله نه کله خبرېدم. وراره مې د خیر یوسي په 2-3 میاشتو کې به یو وار د احوال اخیستلو لپاره سر ښکاره کړ. د کور او کلي له مشکلاتو به یې خبرولم. فلانی یې شهید کړ، د فلانی کور یې په راکټ وویشت او داسې نور. په دې 4 کالو کې له ما چې نه د زندان مسؤلینو دا پوښتنه وکړه او نه کوم بل چا چې ته یې ولې راوړی، جرم دې څه دی، څه دې کړي دي. لس شاه هم داسې څوک نه و چې دا پوښتنه یې له دوی نه کړې وای. زوی مې په سعودي کې مسافر و. زندان د مجرمینو لپاره نه و، یوازې زما په څېر د بې ګناهو، ضعیفو او بې پیسو کسانو لپاره جوړ شوی و. مجرمین به د سترګو په رپ کې له بند څخه خلاصېدل، خو ځینې هغه بې ګناه زندانیانو چې پیسې به یې لرلې هغوی هم په بند کې ډېر وخت نه تېراوه. خو زما په څېر بې پوښتنې او بې پیسو بندیان به 10-12 کاله بند تېر کړی و. چا یې پوښتنه هم نه کوله. کلیوال خو هسې هم ټول په داسې ناورین کې راګیر وو چې هر یوه به خپل مصیبت کې تر ستوني پورې غرق و. خپل کور او کلی ورته سور اور ګرځېدلی و. هر یو د انتظار شېبې شمېرلې چې زما نوبت به کله او له کومې لوري به وي. یو ورځ مې د بل نفر له موبایل څخه وراره ته ټلیفون وکړ، خو پولیسو 3 ورځې په ډېر هوس وهلم. خو پیسې لرونکو مجرمینو ته به یې په زندان کې ټلیفون کول، په آزاده توګه ګرځېدل. ان د ټلیفون کارتونه به هم پولیسو راوړل. بس زه هم یوازې د الله جل جلاله په هیله ناست وم. خپلې شپې او ورځې مې شمارلې. زموږ د بلا کې یو تن ساتونکی د جاوید په نامه و. د هغې د کور ودان وي، ښه سلوک به یې راسره کاوه. ما ته به یې د پلار په نامه غږ کاوه. یوه ورځ د زندان انګړ ته راووتم. په یوه کرسۍ کښېناستم. موږ ته دا اجازه نه وه چې انګړ ته ووځو، خو یوازې د جمعې په ورځ به د کم وخت لپاره موږ ته اجازه راکول کېده چې د زندان انګړ ته لاړ سو. انګړ ته راووتم. په یوه کرسۍ کې د ونې تر سیوري لاندې کښېناستم. خپل نوکان مې کمول. جاوید مې په خوا کې راسره کښېناست. زما د حال پوښتنه یې وکړه. له یو څو خبرو وروسته مې ورته وویل، زه بې له ګناه څخه دلته راوړل سوی یم، ته هم هیڅ مرسته نه راسره کوې. خو جاوید مې خبرې لنډې راغوڅې کړې. ویې ویل، زه څه کولی شم؟ زما خو هیڅ سرنوشت نه دی معلوم. ته دا همکاري راسره وکړه. له دې زندان نه مې په یوه طریقه وباسه. له ډېرو خبرو وروسته جاوید راته ټینګه وعده راکړه چې زه به سر له ننه څخه په دې لټه کې سم. خدای مهربان دی، یو د حل لاره به ورته پیدا کړم. په دې کې 3-4 ورځې تېرې سوې. بله ورځ جاوید زموږ خونې ته راغی. زما نوم یې واخیست. زه ورجګ سوم. تر لاس یې ونیولم. له خونې یې د باندې ویستم. د تشناب شاته یې بوتلم. ستا په اړوند مې د زندان له مشر سره خبرې وکړې. هغه بیا د قاضي کور ته لاړه. له هغه سره یې ورځې خبرې وکړې. خو څه؟ ستا په اړه قاضي صاحب هم ښه نظر درلود. د خلاصېدو چانس دې ډېر دی. خو قاضي صاحب شرنۍ غواړي. څومره غواړي؟ 3 لکه. 3 لکه افغانۍ. خو خوشحاله اوسه، خلک ورته 100,000 ډالره ورکوي. کار یې نه کېږي. ستا چې په دې 3 لکه افغانۍ کار وسي، ته لا خفه یې. زه خو بې ګناه یم. ته خپله قضاوت وکړه. زما عمر 80 کالو ته نږدې دی. زه خو اوس تر شیخ فاني هم راوښته یم. بل دا چې دومره افغانۍ به زه له کمه پیدا کوم. نوره ستا خوښه ده. ما ډېرې واسطې پرې راوړې، منډې مې وکړې. آخري خبره هم دا وه 3 لکه افغانۍ غواړي. سمه ده، زه به له یوې لارې غم وخورم. زه بیرته اطاق ته ستون سوم. یوه ورځ وروسته مې زوی ته د بل چا له ټلیفون څخه له تشنابه ټلیفون وکړ. هغه مې له ټول جریان خبر کړ. زوی مې راته وویل، سمه ده، یو څو پیسې له ما سره سته، یو څه کمیږي، هغه به له یو بل چا څخه واخلم او در حواله به یې کړم. په سبا مې زوی راته ټلیفون وکړ. د حوالې شمېره یې راکړه. ویل یې کابل ته مې 6,50,000 کلدارې د جاوید په نامه در حواله کړې. ډېر خوښ سوم او زړه ته مې ولوېده چې ګوندې خلاصېږم. خو بیا مې د زوی جان سختې رایادې سوې. خوشحالۍ به مې په ویرو بدلې سوې. وروسته زه د جاوید په لټه کې سوم. اخر مې پیدا کړ. هغه ته مې د حوالې شمېره ورکړه. مازدیګر جاوید زموږ خونې ته راغی. داسې یې راته وویل، پیسې مې راواخیستې، ټولې مې ډګروال صاحب ته ورکړې. په 2-3 ورځو کې به دې کارونه خلاص سي. په 5مه ورځ جاوید خونې ته راغی. په لوړ غږ یې راته وویل، زیری مې در باندې، ته خلاص وې، زما شینې به راکوې. ملګري مې ټول راولاړ سول. په نوبت یې غېږه راکولې، مبارکي راکوله. خپلې جامې مې رایوځای کړې. له ټولو ملګرو سره مې مخه ښه وکړه. له جاوید سره له خونې راووتم.
جاوید له مخې او زه ورپسې نیغ روان وم. د زندان مشر دفتر ته یې بوتلم. هلته ور دننه سو. د زندان مسؤل په کرسۍ کې ناست و. زما په لورې پام سو، راته مسک سو. ویل یې راغلې؟ هو مبارک دې سه، نن ته له زندان څخه ازادېږې. 2 کتابونه یې زما مخې ته کښېښودل. ګوتې یې په دواړو کې ولګولې. له ګوته لګېدو وروسته یې مخ اشاره سره وکړه. 500 افغانۍ کرایه هم راکړه. د څرخې پله له زندان چې راووتم، د کابل د ښار په لور په یو ټکسي موټر کې سپور سوم. له هغه وروسته غزني ته راورسېدم. کله چې کلي ته راورسېدم، کلی مو ټول ړنګ کنډوالې سوی و. تر نیمایي کم کلیوال پاته وو. ډېر یې کډه سوي وو، څوک یې شهیدان سوي او یا هم په زندان کې وو. اوس زما په نیت دي چې خپله کډه کم بل ځای ته باسم. دا کلی نور موږ ته دوزخ جوړ سوی دی. خپل کور راته د څرخې پله زندان په څېر ښکاري. د سپوږمۍ تر کلي